حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم خور پښتنه کړې ده چې په جرمني کې ژوند کوم، لمونځ کوم، 5 وخته د قرآن عظیم شان تلاوت کوم، چې بازار ته وځم مخ مې لڅ وي، په دې کې ډېره پریشانه یم. نو مخ لڅې بازار ته وتل د شرایط د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه د عبدالله بن عباس او د علي بن ابي طلحه رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله د مؤمنانو ښځې په دې سره امر کړي دي چې له کوره څخه وځي باید مخانې پټ وي، یوه سترګه یې ښکاره وي چې لارو باندې وویني، او یا داسې چادري وي چې هغه د سترګو پر اندازه باندې جالۍ ولري، لکه په دا صحرا کې چې دا بعضې ښځې یې پر سر کوي. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 604 د سورة الاحزاب د 50 آیات متعلق دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او فقهای کرام وایي چې مؤمنه ښځه ځوانه دا ماموره ده په پټولو سره د مخ له پردو خلکو څخه. احکام القرآن للجساس احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحه 504 د سورة الاحزاب 50 آیات. نو محترم خور فقهای کرام وایي د ښځې مخ ته کتل دا حرام دی، او زموږ په زمانه کې منع دي ځوانې ښځې چې دی بازار ته راوځي او مخانې لڅ وي. در المختار کتاب الحجر والاباحه کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترم خور که شرع حجاب وکړي د باندې راوځي د خپل ضرورت لپاره، په دې کې څه مشکل نشته چې مخ دې پټ وي. او که هغه ماحول داسې وي چې مخ پټول کې مشکلات پیدا کوي، مثلا د حکومت له طرف څخه یو نوع مشکل وي، نو بیا کوشش وکړه چې هغه کم کارونه د بازار هغه په نارینه وکړه. البته که نارینه نه لرې، دومره ضرورت وي چې لازم ستا تګ و بازار ته لازمي وي، او مخ پټول دی هم یو قانوني جرم وي، د هغه نظام تا ته مشکلات کې پیښیږي، او هغه کار په بل چا نشي کولی یا څوک نه لري، نو بیا که لڅ مخ راووځې په زړه کې پښیمانه یې، خوا دې بد وي چې کور ته ولاړه سي، الله جل جلاله ته وژاړې چې ربه ما په دې ګناه منع شه، نو الله جل جلاله به دې معاف کړي. او کومې خوندې چې د شوق او د خیال لپاره راوځي مخانې لڅ وي، ورځ قیامت به د اور سکروټې پر مخ باندې اور وموښلوي. زموږ ستاسو ژوند د دې دپاره دی چې الله کې راضي کړو، د دې دپاره والله کوي چې موږ الله ناراضه کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.